سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزیری یم د زیر نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 21 او د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر 22 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د حزب الدین لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پیلوبه کې حزب الدین لوبډلې د 3-2 میدانونو په توپیر خپل سیالۍ مکتب لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د اتفاق تکل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پیلوبه کې اتفاق تکل لوبډلې د 2-0 میدانونو په توپیر خپل سیالۍ زالو ځواني لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د کاپیسا ولایت مرکز محمود راقي ښار کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د رسۍ کش کولو سیالۍ ترسره شوې. د سیالیو په پای کې حق پرست لوبډلې خپل سیالۍ کشکتان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې د 7 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې 22 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ځوانانو لوبډلې د 2-0 ګولونو په توپیر سیالۍ میوند لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو وروستۍ لوبه کې نظري لوبډلې د 3-1 توپیر سره ازادي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ مقام یې خپل کړ. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.